نو د حدیث کې یو انصاری صحابي متعلق خبره ذکر شوې ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې یو انصاری صحابي حاضر شو. انصار د مدینه منورې اوسودین کې چې کوم صحابه هغه د انصار، مهاجرین د مدینه منورې نه چې کوم صحاب د مکه معظمه نه چې هجرت وکړو مدینه منورې هغه ته مهاجرین صحابه وي. نو حضرت انس سے فرمای چې د انصار صحابه کرامو نه او صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال وکړ چې حضرت دغه رنګ زما ضرورت ته نو ماته څه پیسې راکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل په کور کې رسسی شته. صحابي وی حضرت او حدث نلبس بعضه ونفس بعض، یو صادر د چې سلام دی غوړ او سبان دی شپې و د کېږو خوب کوو نو سلام دی ځان ته واچو سبان دی په ځان باندې را. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل او دغه رنګ وکعب نشرب فی، یو پیاله د چاغې کې مونږ اوبه وغیره سکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل دغه صادر عمره دا پیاله عمره صحابي لاړه دا دواړه سيزونه راړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوچت کړل مېشتري حاضرین ویدا بسوک والی دا دواړه سيزونه. یو صحابي ودرې دوی حضرت زبې په یو درهم باندې وال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام من الذي ډېر بسوک دو ځله یا درې ځله نبی علیہ السلام او فرمایل یو صحابي بل ودرې دا غوي زبې په 2 درهم باندې وال. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته سيزونه والک او هغه 2 دراهم دی واغست او دغه انصاری صحابي راوغخت او هغه ته دا دراهم ورکړل او ورته وې چې ورشه په یو درهم باندې د خپل اهل ویال لپاره طعام والا د خوراک ساک سيزونه والا او په دې بل باندې تبر والا او بیا را شاغل لاړه او بازار کې تبر واغست. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل لاس مبارک باندې پاغه تبر کې لاس کې واچو او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ورشه ځنګل ته او الته کې لرګي کټ کوا هغه خرڅاو. او رسول الله مبارک تو فرمایل پنځل لسره زما په نظر باندې را نشي دا نه چنن لاړ نو کار نکي پنځل لسره تیرې کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم باندې دی عملو ک پنځل لسره لرګي کټ کول آی خرڅول او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او وسره لس دراهم مزدوري کړي. څومره دراهم؟ لس دراهم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او بیا د خپل اهل ویال لپاره کپڑے خوراک ساک په پیسو باندې واپس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل په دغه موقع باندې چې دا کار کول او دا کاروبار کول ستاسو لپاره غوړه دي. د دې خبرې ده چې ته په ورځ د قیامت حاضر شې په داسې حالت کې چې ستا په مخ باندې یو نشان او زخم موجود وي. مقصد دا کار خده که سوال کې نو بیا په ورځ د قیامت ستا په مخ باندې یو نشان موجود یو زخم موجود.